په یو اداره یا کمپنی کې دوه قسمه خلک وي، یعنی وای ټایپس او هاو ټایپس. وای ټایپس نه زموږ مراد ویژنری خلک او هاو ټایپ نه زموږ مراد ایگزیکټیوز چې هغوی سیستم او نظام جوړولی شي. نن سبا په دنیا کې غټې غټې کمپنی او ادارې هاو ټایپ خلک چلی او دې کې شک نشته چې دغه ادارې او کمپنیانې دغه هاو ټایپ خلک ډېر په ښه انداز سره چلی، بلکې داسې مونږ ویلو چې دغه هاو ټایپ خلک پوره ژوند لګوي د دغې کمپنۍ او ادارې د چلولو دپاره. خو ولې وای ټایپ خلک چې کله هم یو اداره یا یو انسټیټیوشن جوړ کړي نو نه صرف هغه انډسټریل ریولوشن راولي، بلکې په هغه معاشره او په پوره دنیا کې خپل یو امپیکټ کریټ کوي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا تاسو خپلې ادارې او کمپنیانې چلوئ که لیډ کوئ؟ څنګه چې مونږ وړاندې ووي چې په یو اداره یا کمپنی کې دوه قسمه خلک وي، یعنی وای ټایپس او هاو ټایپس. وای ټایپس نه زموږ مراد ویژنری خلک او هاو ټایپ نه زموږ مراد ایگزیکټیوز چې هغوی سیستم او نظام جوړولی شي. نن سبا په دنیا کې غټې غټې کمپنی او ادارې هاو ټایپ خلک چلی او دې کې شک نشته چې دغه ادارې او کمپنیانې دغه هاو ټایپ خلک ډېر په ښه انداز سره چلی، بلکې داسې مونږ ویلو چې دغه هاو ټایپ خلک پوره ژوند لګوي د دغې کمپنۍ او ادارې د چلولو دپاره. خو ولې وای ټایپ خلک چې کله هم یو اداره یا یو انسټیټیوشن جوړ کړي نو نه صرف هغه انډسټریل ریولوشن راولي، بلکې په هغه معاشره او په پوره دنیا کې خپل یو امپیکټ کریټ کوي. ولې هاو ټایپ خلک صرف ادارې چلی او وای ټایپ خلک ادارې لیډ کوي. هاو ټایپ خلک صرف اداره سکسسفل کوي، وای ټایپ خلک په اداره کې ریولوشن راولي او په معاشره کې هم ریولوشن راولي. گویا چې هغوی ادارې او د معاشرې خلک سکسسفل جوړي. دې کې شک نشته دی چې کامیابی یا پیسې ګټل په ډیرو طریقو سره کیدی شي، لکه مثلا بعضې خلک د مینیپولیشن یعنی د چالبازۍ په ذریعې سره او بعضې خلک د انسپیریشن یعنی د اثر په ذریعې سره ادارې او کمپنیانې چلی او لیډ کوي. اوس چوایس تاسو دی چې آیا تاسو خپله اداره چلول غواړئ که لیډ کول غواړئ. که چلول یې غواړئ نو بیا د ویژن ضرورت نشته دی، خو هغه خلک ځان سره هایر کړئ کم خلک چې هاو ټایپ خلک دي، یا که تاسو په خپله هاو ټایپ یې نو ښه نظام جوړ کړئ نو دغه اداره به ښه روانه وي. خو که چېرې فرض که تاسو یا ستاسو اداره او کمپني په خپله معاشره کې او په غونډه دنیا کې امپیکټ کریټ کول غواړئ نو بیا د هغې دپاره دا خبره ضروري ده چې ستاسو یو ویژن وي او دغه اداره او کمپني د یو ویژن لاندې بیا جوړه شوې وي او بیا د دغې ویژن د اچیومنټ دپاره تاسو هاو ټایپ خلک انسپایر کې او هایرې کې او هغې بیا تاسو د یو نظام جوړ کړي او بیا تاسو ټول په ټوله په دغه نظام باندې سل په سله عمل کولو والا جوړ شئ نو اله به تاسو په خپله معاشره کې او په دنیا کې یو امپیکټ کریټ کړی شئ. اوس سوال دا راځي چې د وای ټایپ خلکو دپاره به د هاو ټایپ خلک کوم ځای کې وي؟ نو په اسانو الفاظو کې مونږ دا ویلی شو چې هاو ټایپ خلک چې کوم کمپني رن کوي نو هغه سکسسفل ضرور وي، خو ولې وای ټایپ خلک چې کوم کمپني یا انسټیټیوشن جوړ کړي نو هغه د سوشل موومنټ په توګه باندې کار کوي، یعنی په پوره معاشره کې یو موومنټ او تحریک پیدا کوي. ولې چې هغوی د خلکو لیمبک برین سره خبرې کوي، یعنی هغوی د خپلې ادارې یا کمپنۍ پروډکټ د خلکو لایف سټایل جوړوي او بالکل د خلکو لایف سټایل چینج کوي او هم په دغه طریقې سره هغوی خلک متاثره کوي او د هغوی زړونه اخلي. بیا کله چې هغوی د خلکو زړونه واخلي نو خلک د هغوی فالوورز او فین جوړ شي او بیا د دغې کمپنۍ او ادارې مقصد هغه کلاینټس او کسټمر او امپلایز بیا خلکو کې سپریډ کوي او د دغې کمپنۍ او ادارې میسج چې دغه امپلایز او کلاینټ په خلکو کې سپریډ کوي نو ګورې دوی مجبوره نه وي، دوی د زړه نه داسې کول غواړي ځکه چې د دوی زړه هغه کمپنۍ او ادارې ګټلې وي او همدغه شانتې د دغې کمپنۍ او ادارې ویژن او مقصد ورځ پر ورځ ترقي کوي. یو اړخ ته فاینانشلي ډیره زیاته مضبوطه شي
او بل اړخ ته د اثر په لحاظ سره د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. قصه مختصر دا شوه چې کوم خلک بغیر د سویژن نه اداره یا کمپنی چلی او هغوی دا ګڼي چې موږ سکسسفل یو، نو دې کې زمونږ اختلاف نشته دی، خو د هغه د مرګ سره سره به دغه کمپنیانې او ادارې خپل اثر پرېږدي. که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو د مرګ نه وروستو ستاسو ادارې او کمپنیانې د څو نسلونو پورې خپل اثر پرېږدي، نو د هغې دپاره دا ضروري ده چې تاسو هم یو ویژن وي او د دغې ویژن لاندې دغه اداره جوړه کړئ او خلک انسپایر کړئ او بیا هغه شانتې خلک هایر کړئ او هغوی تاسو له داسې یو نظام جوړ کړي چې په هغې باندې ستاسو ویژن لانګ ټرم خپل امپیکټ کریټ کړي، یعنې څو نسلونو پورې. تاسو د کتلو یو جهان مننه.